چې د انسان په زړه کې د الله پاک محبت وي، هغه به د سهار لمونځ په جومات سره کوي که بیا نه کوي؟ د هغه به د قرآن سره محبت وي که به نه وي؟ د قرآن تلاوت به کوي که بیا نه کوي؟ د هغه به له مسجد سره تعلق وي که به نه وي؟ الله پاک بې قدره نه دی. الله پاک زموږ د اعمالو قدرداني لري. په انسان کې قرآن کریم 5 عیبه بیانوي. یو دا چې انسان ظالم دی، دویم دا چې انسان جاهل دی، دریم دا چې انسان کمزوری دی، ضعیف دی، څلورم دا چې انسان جلدباز او تلواری دی، پنځم دا چې انسان د کشني زړه والا دی. او په انسان کې الله پاک یو عجیبه جذبه ایښې ده. که دا جذبه انسان صحیح استعمال کی نو په دا انسان کې دا ظلم په عدل بدلیږي، جهالت په علم وربدلی، او کمزوری دا په قوت او په طاقت وربدلی. که انسان دغه جذبه صحیح استعمال کی، دا جلدبازی او تلوار په صبر او په استقامت وربدلی. او که انسان دغه جذبه صحیح استعمال کی، د انسان دا د زړه تنګي دا په پراخ زړه وربدلی. او دغه جذبې نوم دی محبت الهي. که د انسان په زړه کې د الله پاک هغه چې کوم محبت دی، دا محبت دی حاصل کی، او په زړه کې د الله پاک د محبت جذبه ستا، تخم ستا، نو د انسان د عدل او د انصاف هغه فصل د انسان په زړه کې راشنه کوي، د علم صلاحیت راپورته کوي، د قوت او د طاقت هغه ارادې د انسان په زړه کې پیدا کوي. او دا جلدبازي دا په صبر او په استقامت سره بدلی. او د انسان دغه د زړه تنګي دا په پراخ زړه سره وربدلی. د دې داسې مثال دی چې لکه په ځمکه کې چې تخم یي او پر دا تخم ته اوبه رایله کې، هغه تخم راشین کېږي که نه راشین کېږي؟ فصل کوي که نه کوي؟ فصل کوي. هره بره فصل ځینې وګرځېږي چې اوبه پر ورایله کې. او که چیرې په مځکه کې تخم یي او ته اوبه نه پر وریله کوې، نو دا تخم په مځکه کې ورستېږي که نه ورستېږي؟ وروستي، ختم شي. دغه رقم د انسان په زړه کې د علم صلاحیت ستا، د عدل او د انصاف تخم ستا، د قوت او د طاقت تخم د انسان په زړه کې ستا، او د صبر او د استقامت تخم د انسان په زړه کې ستا، او د وسع الظرفۍ د پراخ زړه تخم د انسان په زړه کې ستا. او دا محبت الهي اوبه دي چې ته محبت الهي کوشش وکړې چې زما په زړه کې د مخلوق بجای د الله پاک محبت راشي، د انسان دغه عیبونه او کمزوري دا په کمال بدلیږي. ولې چې د انسان په زړه کې محبت د الله پاک محبت الهي، انسان به د الله پاک اطاعت کوي. علماء کرام لیکي چې د اطاعت 3 شیان بنیاد دي، 3 بنیادی دي. یو دا چې د انسان په زړه کې د الله پاک محبت دی، چې د انسان په زړه کې د الله پاک محبت دی، هغه به د سهار لمونځ په جومات سره کوي که بیا نه کوي؟ د هغه به د قرآن سره محبت وي که به نه وي؟ د قرآن تلاوت به کوي که بیا نه کوي؟ د هغه به له مسجد سره تعلق وي که به نه وي؟ نو د اطاعت بنیاد هغه محبت الهي دی چې زموږ په زړونو کې د الله پاک محبت دی.
ګوره د دا چوکیدار په زړه کې د خپل اولاد محبت دی نو دا چوکیدار ګرده شپه پر دا دوکانو ګرځي که نه ګرځي په تیاره کې په دا یخ کې د غله خطره سته د ډاکوګانو خطره سته ګرده شپه ځان بدخوابه کې یخ هم برداشته یي دا خوف او خطر هم برداشته یي تکلیف هم برداشته یي لیکن په زړه کې دا د خپل اولاد محبت دی پر دا باندې دته تنخواه میلاویږي او په دا تنخواه سره دی د خپل اولاد هغه لوږه ختم کوي نو دا د اولاد محبت دی و دغه ګردو تکلیفو ته تیار کړی دی که نه دی تیار کړی که زموږ په زړو کې د دغه رب محبت وي نو بیا به د سهار په لمانځه باندې دا زموږ مسجدونه ډکې که به نه یې ډک او موږ به هر سړی سهار د قرآن کریم تلاوت کوو که بیا نه کوو موږ به د الله پاک اطاعت او بندګي کوو که بیا نه کوو لیکن نن چې زموږ د الله پاک په اطاعت کې کمزوري ده له ګناهو څخه چې موږ نه راګرځو د دې مطلب دا دی چې زموږ په زړو کې د الله پاک د محبت کمزوري ده علما کرام لیکي چې د اطاعت بنیاد درې شیان دي یو محبت الهي دویم د الله پاک خوف او عظمت او دریم امید چې زموږ له الله پاک څخه امید دي چې پر دا لمانځه باندې الله پاک ماته اجر راکوي پر دا دین باندې الله پاک ماته عزت راکوي الله پاک بې قدره نه دی الله پاک زموږ د اعمالو قدرداني لري